السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد او مسلم وبعد یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره منګه دکانداران یو بیا تر لګي خپل جمع کوو، نو فلهذا د خوشا علاقو اذانونه موږ د پاره کافی دی او کنه موږ ځان ته مستقل بیل اذان وکړو. جناب محترمه که مسجد وي او امام لري راتب امام او تنخوا منخوا تاسو ورکوي او مستقل مسجد لکه دلته موږ ګورو په مارکیټونو په سر باندې یو جمعه جوړ کړی، نو هغه ته خو بیا د مسجد حکم حاصل دی، هغې کې به اذان کیږي او کنه بس اس یو مارکیټ دی او بس هغه د پلاستیک والا پوړونه پکې وي د صفونه او هغه وغوړی او په هغې باندې بیا جمع کوي، نو بس بیا د هغې دپاره د خواوشا علاقې چې کوم د جوماتونو اذانونه دي دا کافي دی. دا هدایه کې باقاعده طور سره دا مسله صراحتا ذکر د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د قرنګي جمع کول او خپل شاګرد ورسره و، نو هغه ورته اذان وینا یکفینا اذان الحي یا اذان الحي یکفینا، و د دې کلی چې دا کوم اذان دی دا زموږ د لپاره کافي دی. دا مسله وړاندې موږ حل کړې او بس ځکه مې درته ساده الفاظو کې حل کړ. نو خلاصه د خبرې دا د قسم مسجدي نو بیا ورته اذان کول سنت او کنه بس اسې صفونه مفونه مچولی او غزه مسجد نه وي او خپل تاسو پکې جمع کوي، نو هغې دپاره د اذان ضرورت نشته. السلام علیکم ورحمت الله.